سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه وئ په خیر وئ په یوې بلې ویډیو کې تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم. نن په دې خبرې کوو چې بعضې انسانان څنګه ځان لوی ګڼي او بعضې انسانان څنګه ځان کم ګڼي، په دې باندې خبرې کوو. دا مطلب چې دی نجم الرحمن ناصري صاحب ژباړلی دی. په اصل کې ټول انسانان ډیر یا کم له دې عقدو څخه درد ویني. هغه څوک چې د دې عقدو له ژور حقارت څخه ځورېږي ځان په خپل ذهن کې غټ حس کوي او ځان تر ټولو ښه بولي. تضاد د هستۍ اصول دي او انسان د ضد زیرمه ده. تر هغو چې انسان وحدت ته نه وي رسېدلی له دې دروني تضادونو څخه درد ویني. دا ضد نه پرېږدي چې انسان آرام ژوند وکړي. هغه څوک چې ځان غټ ښکاروي باید د ځان کم لیدنې د ریښې په کشف په لټه واوسي. دا عقدې د حقایقو د تشخیص پیاوړتیا له انسان څخه اخلي. د دې عقدو د له منځه وړلو لپاره کولی شو هغه ووینو او مقایسه کوونکی ذهن شاته پرېږدو. انسان د حقایقو د درک او اروايي ودې لپاره باید ځان له دې عقدو څخه خلاص کړي. عادي اوسېدل، ځان مهم کس ښکاره کول د درد او رنځ لامل کیږي. هر څومره چې دا شی په انسان کې ډیر شي په همغه اندازه ځان او نورو کسانو ته ډیر درد ورکوي. څوک چې له اروايي پلوه روغ رمټ دي باید وکولی شي چې ځان یو عادي کس تصور کړي. هغه څوک چې ځان یو عادي کس نشي تصورولی په یو ناعادي کس بدلیږي. د ناعادي کس ناندری هغه وخت پیلیږي چې دی په خپله مقایسه کوونکي ذهن کې له خپل ځان او خلکو سره شخړه کې وي چې د خپل ځان مهم اوسېدل نورو ته ښکاره کړي. هغه عوامل چې د ځان مهم ښکاره کولو سبب ګرځي عبارت دي له: اول، دوی ته د ماشومتوب پر وخت پام نه دی شوی او یا د پاملرنې ځانګړو شرایطو پورې اړه درلوده. دویم، هغه یې غټ ښکاره کړی او ده ته اجازه نه ده ورکړې چې د یو عادي کس په توګه ژوند وکړي. دریم، خلک یې ورته غټ ښکاره کړي او مهم کس یې بللی. څلورم، هغه ته یې ورزده کړي چې باید ځان تل غټ ښکاره کړي. وینو چې دا عوامل له ناسمو ترتیبونو څخه سرچینه اخلي او د ماشومتوب دوران ته ورګرځي. که څه هم ځان ناعادي او مهم بلل د پرمختګ لامل هم کیږي، خو د حسادت حس منځته راتلل په انسان کې د دې کار له مهمو عواقبو څخه دي. دا کسان وروسته له دې څخه چې خپلو هیلو ته رسیږي بیا هم سرګنسي لري او همدارنګه دا اروايي اړتیا کولی شي په انسان کې جدیت او تاوتریخوالی رامنځته کړي. هغه څوک چې په طبیعي او عادي ډول روزل شوی وي د ځان د مهم ښکاره کولو لپاره تمایل نه لري، ځکه دا مایل لکه د نورو میلیونونو څیزونو په څیر د انسان د حرکت او پرمختګ لامل کیږي. نو ځکه یې باید له شتون څخه نارامه نه شو، باید چې قبول او ریښه یې کشف کړو. معمولا د مهم اوسېدلو میل په هنرمندانو او د ټولنې په بریالیو کسانو کې ډیر وي چې ځان عادي تصور او قبول نشو کړای. سکون یا هوساینه به نو هیڅکله ترلاسه نشو کړای. تر بیا ښه وخت.